کوم ځای یې تاسو؟ زه یم د کې پی مردان اسلام آباد کې اوسېږم او تنظیم سره زما تعلق دی. دلته سره راغلی یې؟ مونږ راغلي یو د عمران خان سره یکجهتۍ دپاره. دا ولې ورسره راغلی؟ څه وجه شوه ده؟ مونږ وجه دا ده چې یو داسې لیجټیمیټ حکومت چې کوم د خلکو په ووټونو باندې راغلی دی او هغه په څنګه طریقې باندې لر شو چې امریکا هلته نه اواز ورکړو چې دا سړی لر کې ځکه چې دا یو اسلامیک بلاک جوړوي او پاکستان نه یو خود مختاره قوم جوړوي او اپسلیوټلی ناٹ وایي چې زه تاسو له اډې نه درکو نو داسې کس به ولې په دې ځای کې حکومت کوي نو هغې اواز ورکو او زمونږ خرڅېدلي خلک چې د عمرونه غلامۍ باندې دي هغې دې خبرې ته تیار شو چې عمران خان لر کې او هغې بیا واپس راولي. رحمان صاحب وایي زه به اسلام راولم او اسلام پاکستان کې نشته، واقعي اسلام نشته پاکستان کې. ته دا شپېته کاله څه کوله؟ ته اوسه پورې اسلام ولې رانوسته؟ ولې دا نور کافران دي؟ د عمران خان غوندې کس چې هغه مدرسې ماشومانو لیم د سبق بندوبست وکړو چې هغې نور تعلیم سره شروع شي او هغې په قرآن تعلیم په سکول کې نافذ کو د اسوه حسنه تعلیم په سکولونو کې په یونیورسيټیانو کې نافذ کو. ولې هغه مسلمان نه دی؟ هغه ته نشته پته چې اسلام څنګه راځي. د هغه نه مسلمان شته چې هغه ټولې دنیا اسلام مسلمانان را یوځای کړل او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دپاره چې چا غلط الفاظ استعمالول هغې یې دې خبرې ته تیار کړل چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم له عزت ورکړي. هغه مسلمان نه دی څه؟ هغه دهشتګردۍ به تا اورېدلې وي دا څومره دهشتګردۍ چې په کې پې کې وه په دې ټوټل حکومتونو څه مولانا صاحب و کې د دومره عمرونه بد کار روان و هغه کارونه سمېدل روان شول نو ولې په دې باندې سخته شوه؟ دوی ولې هغه خپل عوام چې کوم د 70 کالو نه په تکلیفونو کې دی که د هغې دپاره یو د ښه کار کېږي هغه ولې ودروي؟ دوی د ملک او د قوم دشمنان ولې جوړ شوي دي؟ څه راته لګي 12 پارټۍ چې رايوځه شي او مکس اچار شي دا به ملک وچلوي؟ بس اچار دی او غوږ ورته کېده انشاءالله عمران خان به نور مضبوطېږي او دوی باندې به راځي. پښتانو له به څه تبدیلي راولي که را به نه ولي فضل الرحمان صاحب؟ زه نه د فضل الرحمان خبره کوم نه د پی ډي ایم د 20 پارټیانو خبره کوم. زه یو عمران خان یکجهتۍ له راغلی یم ځکه چې هغه ماته صحیح لیډر رګي او زموږ هغه سره ولاړ یو. دا دونه رش چې کوم ده داسې رش تا چېرته خپل ژوند کې لیدلی ده؟ دا همیشه چې عمران کال ورکړی دی دا خلک راغلی ده دې نه پته ولګوئ چې زمونږ سپریم کورټ څه وکړل زمونږ عدالتونو څه وکړل او عوام څه غواړي. موږ د باجوړ نه راغلي د مومندو نه راغلي د دیر نه راغلي د سوات نه راغلي په مردان کې په روډونو باندې پراته وو چا سوموټو ایکشن نه اخیسته دا په یوه شپه کې داسې په ګنټه کې دننه سوموټو ایکشن هم د دې نه عمران خان موږ له ازادي راکول غواړي. هغه یو نوې طریقې حکومت راوستل غواړي چې ټولو خلکو ته انصاف میلاو شي او دا خبرې په دې باندې نه ځایږي. پښتنو ته څه پیغام ورکوي؟ پښتنو له دا پیغام دی چې څنګه تاسو ځان ته غیرتمند وایئ او تاسو ته خلک غیرتمند وایي د غیرت په نوم باندې ودرېږه داسې سړي سره ودرېږئ چې کوم تاسو له د غلامۍ نه ازادي درکوي هغې سره ودرېږه او ټولو نه اول خپل تعلیم حاصل کړئ خپل ځان مخکې کړئ ترقي یافته کړئ د ښځو عزت کوئ او د خپل قوم د سربلندۍ دپاره کار وکړئ. السلام علیکم. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है मैम? ठीक हो? ठीक ठाक. कैसा है आप? हम इस्लामाबाद से ही आए हैं वैसे हैं पेशावर के. कुछ तो जानती है? बिल्कुल राजी. बिल्कुल जी जी पुख्तो. also हाउसवाइफ हम खो इमरान खान दपारा वते हम इमरान खान कॉल करे दे जब इमरान खान ډېر غټ فین یو هغې دپاره دې وخت هغې ته ضرورت دی مونږ راغلي یو هغې سپورټ له بالکل جی بالکل مونږ بګ فین یو د هغې او هغې سپورټ دپاره مونږ هر کله روان چې کله به هغې کال کوي مونږ به راځو هغې دپاره. مونږ مولانا فضل الرحمان صاحب ته وګورو هغه د غونډو حکومتونو سره ورسره و په کې کې غونډې دماکې وې کشمیر هغه چیرمین دی خو کړی هېڅ هم نه وي کشمیر دپاره بس دې دا څه ډول هغه چې دی سیاسي هغه دی پیسو دی کرپشن دی بس دغه خبره ده نور خو څه نه دي. دا د څه ښکاره کېږي چې دا څومره وزیران عمران خان صاحب پښتانه راوستي وي اسمبلۍ ته په ښه پوسټونو باندې دومره مولانا فضل الرحمان صاحب راولي مشکله ده ډېره مشکله ده. څو کسان به هغه پښتانه راولي چې پیسې به چلوي نو بیا خو به راشي خو سنسیر به ورسره نه وي. نه ما هغه مطلب نه دی موږ سپیکر پښتون وو چې څونه غټ وزیران هغه غونډه پښتانه اوس دا کوم حکومت چې اوس امپورټډ حکومت چې کوم هغې ته موږ وایو په دې کې دومره پښتانه په ښه پوزیشنونو باندې وي ولې به نه وي یعنې خو نن سبا تاسو پته ده څنګه دی جس کی لاټي اس کی بھینس هغه
له حساب دی دی وراولې ډېر چمچېشتا دی د پاره پښتانه نه زیات د پنجابیان نه پښتانو ته بس پیدا ونه شي نه پښتانه به ډېر زیات عمران خان طرف ته عمران خان سره اوس د مولانا فضل الرحمن صاحب د حکومت چې دې خبره کوم فضل الرحمن حکومت خو څوک څه دي څه دي هغه خو چې یو سیټ هم نه دی ګټلې هغه کوم اسمبلی کې وردن نه کېدی نه شو دغه ټول هغه ټول هر څه میلاو کړل دا ټول سیاست خو د مولانا فضل الرحمن دی دې ته خو څوک عزت هم نه ورکوي دا وګوره ډیزل ټول لګیا دي ورته چې پکې کې د سخت کار دوباره به د حکومت راشي کنه ان شاء الله خبره نه بالکل نه ان شاء الله به نه راځي زموږ عمران خان به راځي پښتنو ته کومه ګورو نو څوک د غیرت په نوم باندې واجني څوک د اسلام په نوم باندې واجني څوک د بهادرۍ په نوم باندې واجني تر کومه پورې ولا خلک مونږ واجني د دې خو څه ته پته نشته وګوره دا خو زموږ قوم چې غیرت کم قوم د کنه زموږ خدای یو ځل دا پاسې دو څنګه چې اوس دا پاسې دو دا کله هم کېدای شي او ان شاء الله موږ ته خدای نه ټول امید دی چې ان شاء الله دا بدلاو بکیږي او ضرور بکیږي دونه راش طرف عبدالرحمن صاحب په دای کې لیدل او سونه راش نن دلته نه بالکل نه څومره چې پی ډی آی د بارا د عمران خان د بارا خلک وتی دي کنه تاسو د مخکینه جلسه بم لیدلی چې څومره خلک راته زه کلم جلسه کې نه امراغله زماله ولنې زل دي یو د کې پی کې چې الیکشن لړ هغه وخت راغلی دا زما دویم ځل دی د عمران خان ته کال کړي موږ راغلی کني زه کلم پالیټکس کې هغه کې زنه یم بالکل څه ته لګي زمونږ پښتانه مري د شپې عدالت نه لګي سو موټو اکشن نه اخیستل کېږي او دلته په یو شپه کې په 12 بجې د شپې د سو موټو اکشن اخیستل بس دا خو لګي چې ټول دا پیسو گیم دی ارڅ لګي چې دا ټول ملاو شوی دا پورا گیم دی پښتنو ته څه پیغام ورکړي پښتنو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو زړه عمران خان تاسو سره ولاړ دی او تاسو زموږ غیرتمن قوم دی زموږ پښتانه تاسو ته پکار دي چې دې وخت تاسو عمران خان سره ودرېږئ چې تاسو اوس نه ودرېږئ نو تاسو به ټول غلامۍ کې بځئ مهرباني ثانک یو زه خو جی راغلی یم موندي چنسینا دلته بنګاله کې اوسېږم عمران خان څه کېدل نو اوس زه عمران خان دغه پر وته ما ان شاء الله د عمران خان سپورټ پکاو او دا خو د شپې راغوښتي یو چې د روجي په حالات کې مروغړي ان شاء الله بیا به موږ د عمران خان لراځو دا ولې سره واجو چې تاسو راغلي په دې ذکر چې عمران خان یو نر تکړه او بهادر لیډر دی امریکای ته ډایرکټ پسترګو کې سترګې اچي خبرې کوي نو ان شاء الله چې موږ به د سات ټیچر تیم نه پریدو ته ترزو پر چې زمونږ په ژوندۍ کې ژوند را سره وي نو ان شاء الله د کو سپورټ کو او یو خبره زه د خپل د ان 27 نور علم خان ته کوم چې 25 کروڑ روپۍ غستې دي ته دا یاد ساته ته برازي نه زمونږ حل کیتا طالب موږ داسې دغه به تکو کنه چې ته به یاد ساتي بس خاط ماټرو به دیولو ان شاء الله چې زه ژوندې مکنه او تاغه حل کی ترالی زه تاسو راغه کار کوم چې ته به یاد ساتي دا د خل بچیا